أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت قصه بیانول، او دا مو وویل کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشې په شپه د دوی د لاسه څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبې شریف ته یې راوستی. د یو څه وخت دپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګونجې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځینې حاصل کړي. کم وخت چې د علي رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه، نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغله. دروازه یې ور وټکول. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نیم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی، نو یې یوه سخته چپلاخه ورسره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخې د زوره پر مځکه ولوېده او د غوږ والی یې ځینې ولوېدی. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي. د دې ځای څخه بیرته ناامیده ولاړی. بیا ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې په سترګو هم ړوند و اسماء ته راغلی. ابو قحافه پوښتنه ځینې وکړه چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها ویل نه یم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت تللي دي، نو ابو قحافه ویل تاسې ته د خرڅ او مصرف دپاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې دپاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي ولاړه سوه او په هغه کڅوړه کې یې ډبرې راوړې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیسې پکښې ایښولې، و ابو قحافه ته یې ونیولې، ویل دغه یې راپرې ایښي دي. ابو قحافه چې په سترګو ړوند و او شی یې نه لیدی، پر کڅوړه یې لاس تېر کړي. د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کېدا در پرې ایښي وي، خو دا ډېر شی دی. حال دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه وه پرې ایښي. خپل مال او دارایي چې 5-6 زره درهمه وه، هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستې وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نسي پیدا. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک دپاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتی. هر چا یو څه راوړه، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله ټوله دارایي، خپل ټول مال، هر څه چې درلوده ټول یې راوړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښول. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده ژوند او دارایي ور معلوم وه، پوه سو چې د خپل ټول مال راوړی دی، نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ دپاره دې یو څه پرېښول. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل هغو ته مې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په هجرت تللي دي، جنون او لیونتوب ورته پېښ سو. فوراً یې یوه اضطراري جلسه یا مجلس جوړ کړي
په هغه کې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه 2 نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستی و هغه ته 100 اوښه انعام او جایزه ورکوو. 100 اوښه انعام په هغه وخت کې لوی سرمایه وه. نو ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډېر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نسته. د مکې مکرمې ځینو خلقو د غار ثور پر طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې یې وکتل دوی یې نه کړه پیدا. یوه نفر وویل دلته یو غار هم سته او کفار د غار و طرف ته ورهي سوه، مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نسته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېده. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه د غڼو ځالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک سته او نه څوک راغلی دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري رحمه الله روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار و خولې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یوه د دغه کفارو څخه دننه و غار ته صحیح کتلي وای دوی به یې لیدلي وای. که څه هم د غڼو ځالې موجودې وای بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پیښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي، په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځي، 100 اوښه جایزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نه ورکوي چې یو وار دننه غار ته وردنوځي. په بخاري شریف کې حدیث دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله که یوه د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني، یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ وه، که یوه د دوی وغار ته سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل یا ابابکر څه ګمان دې دی پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی. دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودی، او دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. د هیچا په وسه نه ده پوره چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قرآن مجید کې د ده رضی الله تعالی عنه فضیلت ذکر سوی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کم وخت چې دوی دواړه په غار کې وه، کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ملګري او صاحب ته وایي ته مه خفه کېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری وبلی.
او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار تر خولې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي، خو دوی یې ونه لیده او بیرته راوګرځېدل چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کیږي. ځکه کفار د غار تر خولې پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه، د دوی زړونه یې د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی یې په خوله کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کفار 3 ورځې پرله پسې وګرځېده، هر ځای یې طلب او پلټنه وکړه، خو هیڅ شی یې لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغو ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریشو معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریشو حالات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښه وه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې دپاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لرې او ډبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روښنایي کې بې له تکلیفه او ستړیا نشي ورختلی، خو اسماء رضی الله تعالی عنها ښځه ده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیږي او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمانې ښځې دغسې وي، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهیره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا، هغه به بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبدالله او اسماء پلونه او د پښو علامې ورکې سي. څوک په دې نسي پوه چې پر دغه لار څوک تللي او راغلي دي. او د دغه پسو څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولي وه، د خوړو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثارو او علامو ورکولو او خرابولو موظف، ټولې وظیفې ویشل سوي وې. که څه هم د دې هجرت دپاره سامان او وسایل ساده او بسط وه، خو بیا هم د هغه وخت او زمانې د حال سره برابر او مطابق وه. ټول کارونه په یوه صحیح نقشه سره جوړ سوي وه. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره او تیرې سوې. د قریشو دا امید قطعه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې په داخل یا په اطرافو کې د مکې مکرمې پیدا کړي. نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښول، ځکه 3 ورځې پرله پسې بې له نتیجې پوره سرګردانه سوه. ورونو، هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر و، یعنی لرې او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ورمعلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبدالله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کړي چې ته به د هجرت په وخت کې زموږ سره ځې او پر داسې لارو به مو مدینې منورې ته بیایې چې چاته نه وي ورمعلومې. هغه هم دا قبوله کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت دپاره 2 ساتل سوي اوښان وده ته ورتسلیم کړي وه او ویل زموږ تر هجرت 3 ورځې وروسته به دغه اوښان وغار ثور ته راولې. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې 3 شپې تیرې کړې او د دوشنبې شپه سوه چې دا نو د هجرت د اول کال د ربیع الاول اوله شپه ده او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبدالله ابن اریقط د شپې هغه 2 اوښان راوسته.
دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله دغه دوه اوښانو څخه یو واخله او هغه ښه اوښې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر اخلم یې مګر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر دپاره یې خواړه ورسره رااخیستې وه او دا یې هیر سوي وه چې د دوی د خوړو د تړلو دپاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راواخلي. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي، ټوکر یا رسۍ نسته، نو یې خپل نطاق دوه ځایه کوي، په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کیږي. اوس نو نطاق څه شي دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره یوه ټوکر ته ضرورت درلودی، مګر ټوکر نسته، نو یې خپل نطاق څیري او دوه ځایه کوي، یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کیږي، یعنی د دوو کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو او هغه لارښوونکی عبدالله ابن اریقط هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبدالله اړه لري. اول چې د غاره څخه رهي سوه د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رهي سوه چې ساحل ورته ویل کیږي، تر څو و داسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهي سوه چې دا و مدینې منورې ته داسې لار ده چې نادرا به یو څوک پر دغه لار تلی. ورون دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نومونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لري او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کو. اول، امام بخاري د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رهي سوو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې مو تګ او مزل وکړي. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تېرېده. په لار کې مو یوه ډبره، په لار کې مو یوه ډېره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو د دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بېدېدو دپاره ځای جوړ کړي او پر هغه مې یو فرش اوار کړي او ورته ومې ویل یا رسول الله ته بیده سه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېوتی او زه د باندې راووتم، شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغه سایې ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ته څوک یې؟ د مکې یا مدینې د خلقو څخه یو څوک را یاد کړي. ویل د هغه مریی یم. ما ویل آیا په پسو کې د شیدې سته؟ د ویل هو. ما ویل ما ته یې رالوشې؟ ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل اول یې غولانځه د خاورو، وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بیدو. دا مې ښه ونه بلل چې د خوبه یې راویښ کم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړي چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چښلو دپاره د اوبو یوه مشکوله را سره وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوښي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې، او بیا مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ویې چښه.
د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وچښلې چې زه راضي سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ایا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهي سو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر، ګشته او مشهوره سړی و، هر چا پیژندی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ سړی و، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګري دي، نو که به په مخه یو څوک ورغلی، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه به پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه به ورته ویل دا سړی لار راښیي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار ورښوي، او د ده مقصد به د دین او خیر لار وه چې ماته زما د آخرت لار راښیي. درېیمه واقعه، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهوره جنگي فارس یا پهلوان و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غار څخه راووته او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه، هر چا دا کوشش کاوه چې دوی پیدا کړي او د قریشو هغه سل اوښه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خو دا قصه به پخپله و سراقه ته پرېږدو چې دی پخپله قصه کوي، او په دغه وخت کې مشرک و. سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه، دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې و فلاني طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګري دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم، نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي، بلکې تا فلانی او فلانی لیدلی دي چې زموږ په مخ کې رهي سوه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر آخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم. کم وخت چې دوی ولاړ سوه، زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم. منځې ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه، غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو آس ته ور ورسېدم. پر آس سپور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنې دې خوا ها خوا ته کېږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دی، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دی. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هر ګړی دې خوا ها خوا ته کېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل یا ابابکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کېږي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به درته نیولی وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای طاقت نه کېدی، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.